بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د کانال فارمیسي ته راغلی یو. دلته د یو ډېر تکړه باغوان او باغدار حاجي صاحب تاڼهدار باغ ته راغلی یو چې دا د نورو باغونو سره د نیالګي فرق کوي، وده او نمو هم چې دی ورسره فرق کوي. دغه بوټي که چېرې تاسې وګورئ چې قد تقریبا تر 2.5 مترو پورې هم رسیږي، د دې نه هم پکې جګ او ښایسته نیالګي شته. نو دا تر اوسه پورې لا 3 کلن شوي نه دي دا نیالګي. یعنې اوس د جوزا میاشت ده، دا د قوس په میاشت کې راتلونکی را روان قوس چې دی په دې کې به دا 3 کلن کېږي دا بوټي. خو دلته یو څه کارونه دي چې اکثره نور باغداران هغه کارونه نه کوي او حاجي صاحب هغه پکې مراعات کړي دي. هغه تاسو سره شریکو چې تاسو په آینده کې ستاسو باغونه په دغه شکل باندې ښه راشي. یو د هغې نه دا ده چې حاجي صاحب کله چې دا بوټي کېنول نو دا بوټي د همغې ورځې نه د تربیې لاندې نیول، لکه ټریننګ پکې کوي د بوټو کېنول نه وروسته یې پکې شاخبري کړې ده او د هغې نه وروسته هر کال چې دی دغه بوټي شاخبري کوي. دغه بوټی چې تاسو ته ښیم دا که چېرې تاسو وګورئ لکه ښه جوړ شوی دی. که وګورئ په یوه تنه باندې دی او پورته د کینوپي ته که چېرې وګورئ بوټی ډېر ښایسته برابر راغلی دی. او بل یو څه چې حاجي صاحب په دې باغ کې هغه ترسره کوي هغه دا ده چې دې ته میاشتواره سره ورکوي، لکه هره میاشت دې ته سپینه سره ورکوي. دا کوم باغدارانو ته چې موږ سپارښتنه کوو په نورو ویډیوګانو کې دا معلومات موږ شریک کړي دي. نو په ما خپل اندازه باندې عمر ته په کتو باندې دې ته سره ورکړي. تاسو کولی شئ دا د بوټي د پاڼو دا رنګونه وګورئ، تورچکې شنه دي. او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې د اوبوخور سیستم یې ډېر ښایسته اداره کړی دی. ویالې دا چینلونه ورته جدا کړي دي. تاسو ګورئ چې که مالټه تږي کېږي مالټه اوبه کوي، او که دلته منځ کې غنم کرلي وو غنم که تږي کېدل غنم به اوبه کول. او دې ته ډېره زیاته اوبه نه ورکوي. زموږ غټ مشکل د ډېرو باغدارانو دا ده چې د اندازې نه زیاتې اوبه ورکوي. دغه بوټي کیدای شي دا تقریبا حاجي صاحب څه وخت اوبه شوي ده؟ یو هفته خو به یې کېږي. یوه هفته مخکې دا اوبه شوي دي. ګورئ د جوزا میاشت ده، یوه هفته مخکې اوبه شوي دي. یعنې حاجي صاحب نه مې چې پوښتنه وکړه د بل اوبوخور چې کوي یو 2-3 ورځې وروسته به یې کوي، یعنې هره 10مه ورځ وروسته دا اوبه کوي. نو هغه ځایونو کې چې باغونه یې ښه خاوره لري او شګلنې نه وي، مطلب کاڼی نه لري، نو هغوی ته 10مه ورځ هم اوبه کفایت کوي چې هغه بوټي 3 کلن یا 4 کلن بوټي. خو که چېرې واړه بوټي بیا